د ما مؤمنانو ورونو، موږ به د الله په دین باندې درست او صحیح چلیږو. دا اختلافات د اقوالو د فقهاو، بیا د داسې فقهاو لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعي رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه، او د موږ تاسې د خپل مذهب په ائمهو کې لکه امام ابي یوسف رحمت الله علیه، امام محمد رحمت الله علیه کتابونه لیکي، د موږ کتابونه د فقه کتابونه لیکي چې د مذهب په دریمه برخه کې صاحبینو رحمت الله علیهما دا د امام صاحب رحمت الله علیه له فتوا او له قول څخه په بله خوا باندې تللي دي. دې کې رحمت ده، دې کې زحمت نسته، دا د موږ دپاره د سهولت خبره ده چې د دوی فتاواوې د خپله د امام صاحب فتاواو څخه په بله خوا باندې دي بله فتوا لري. اوس د موږ په مذهب کې او د موږ په کتابو کې د ټولو متقدمینو فتوا ده چې په اذان اجرت اخیستل ناروا دي، په امامت اجرت اخیستل ناروا دي، په تعلیم د دین او د قرآن باندې اجرت اخیستل ناروا دي. خو کله چې متأخرینو علماو او فقهاو د دې نقصان د زمانې د حالاتو په لحاظ سره د دې نقصان متصور کو او هغه نقصان زیاتو تر دې چې په هغه فتوا باندې عمل وشي، نو هغو جواز ورکو چې په دې ټولو شیانو باندې اجرت اخیستل روا دي. همدارنګه د دین لوړ مصالح دي، د دین د لویو مصلحتونو په بنا باندې لکه په همدغه مسله کې چې الضرورات تبیح المحظورات، دا په دین کې یو ضرورت و که چېرته تنخواه په دین باندې نه وای، د دین په تعلیم باندې نه وای، د امامت باندې نه وای، په اذان باندې نه وای، نو هیڅوک به بیا دې کار ته درېدو نه، بیا به دا دین پاته کېدو. نو دا یو ضرورت و، د ضرورت په وجه باندې که څه هم محظوره فتوا ده خو دا ضرورت تبیح المحظورات. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې د مستعملو اوبو چې په اوداسه کې استعمالیږي دا نجس دي، حتی قول په نجاست غلیظه سره راغلی چې دا نجس غلیظ دي. خو لیکن کله که په دې فتوا کې خلق له تکلیف سره مخامخ کیږي او هر څوک به په دې کې په مشقت کې لویدو، نو د شاګردانو د امام صاحب رحمت الله علیه له طرفه څخه دا وسعت راغلی، دا فتوا راغلی ده چې دا نجس نه دي بلکې دا طاهر. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.